سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس ته په خیر راشئ درنو لیدونکو موږ او تاسې په لویه کې ټلویزیوني راپورونه په دوو برخو باندې ویشلي وو چې یوه ته مو ژوندی ټلویزیوني راپور او بل ته مو له وړاندې ثبت شوی جوړ شوی یا تولیدي ټلویزیوني راپور ویلی وو موږ په ژوندیو راپورونو باندې مفصل بحث کړی وو د بیا ځلې تکرار ضرورت یې نشته که څه هم موږ په تولیدي یعنې له وړاندې ثبت شویو ټلویزیوني راپورونو باندې هم یو څه بحث کړی وو خو د لا پوهوي په موخه په ننني درس کې بشپړ بحث پرې کوو درانو لیدونکو د ټلویزیوني راپور د 14 درس لپاره لاندې درې اهداف ټاکل شوي دي لومړی محصلان د ټلویزیوني راپور پر ډولونو پوهول دوهم محصلانو ته د خبري راپور ورپېژندل دریم محصلانو ته د تولیدي راپور ورپېژندل د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید دغه اهداف ترلاسه کړای شو د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو لومړی محصلان به د ټلویزیوني راپور پر ډولونو وپوهیږي دوهم محصلان به خبري ټلویزیوني راپور وپیژني دریم محصلان به تولیدي ټلویزیوني راپور وپیژني درانو لیدونکو څه ډول چې موږ او تاسو یادونه کړې وه چې ټلویزیوني راپورونه په دوو لویو برخو باندې ویشل شوي دي لومړي هغه ته یې ژوندي او دوهم هغه ته یې تولیدي یا ثبت شوي ټلویزیوني راپورونه وایي که څه هم موږ له وړاندې جوړو شویو او ثبت شویو راپورونو ته تولیدي راپورونه ویلی شو خو بیا هم د لیدونکو د لا پوهوي په موخه ثبت شوي ټلویزیوني راپورونه پر دوو نورو ډولونو باندې ویشو چې لومړي هغه ته یې خبري او دوهم هغه ته یې تولیدي ټلویزیوني راپورونه وایي ورځو پر دواړو ډولونو یې بیل بیل بحث کوو درانو لیدونکو تر ټولو لومړی راځو خبري ټلویزیوني راپور ته تاسو به په لویه کې خبري راپورونه پیژنئ او ډیری وختونه به مو اړوند راپورونه د ټلویزیونونو پر پردو هم لیدلی وي یا به مو هم ممکن د خبري راپورونو په تړاو لوستلي او اوریدلي وي د خبري راپورونو په تړاو له ځانه سره شته معلومات ته په کتو 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې خبري ټلویزیوني راپورونه کومو راپورونو ته وایي درانو لیدونکو ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه راځئ چې خبري ټلویزیوني راپورونو باندې بحث وکړو درانو لیدونکو د خبري ټلویزیوني راپورونو له نوم څخه ښکاري چې د خبري پیښو او موضوعاتو په تړاو جوړ او خپریږي اړونده پیښې وخت نه وخت په طبیعي او غیر طبیعي ډول داسې رامنځته کیږي چې د ټولو خلکو او رسنیو پام ځان ته اړوي د خبري پیښې په رامنځته کېدو یا د خبري موضوع په څرګندېدو سره ټلویزیونونه لومړی د اړونده پیښې یا موضوع په تړاو خبر خپروي وروسته د بشپړ معلوماتو او د مخاطبانو اکثریت پوښتنو د ځواب په موخه خپل راپورټران د پیښې ځای ته لیږي یعنی د خبري ټلویزیوني راپورونو اړوند په موضوع ټاکنه کې د راپورټر کوم خاص رول نه وي په دې معنا چې موضوع له وړاندې ښکاره او څرګنده وي راپورټر یوازې د پیښې یا موضوع ځای ته ځي مختلف مواد راټولوي له سکریپټ لیکلو ویاندویۍ او ایډیټ څخه وروسته یې د خبري ټلویزیوني راپور په توګه مخاطبانو ته خپروي له همدې وجې موږ خبري راپور په دې ډول تعریفوو خبري راپور د خبر پراخه شوې بڼه ده چې د پیښې په تړاو مخاطبانو ته تر خبر ډیر معلومات وړاندې کوي درنو لیدونکو راځئ چې د ښه پوهوي په موخه د خبري ټلویزیوني راپورونو په ځینو بیلګو باندې بحث وکړو فرض کړئ د هیواد په یوه ولایت کې زلزله رامنځته شوه زموږ او ستاسو ټلویزیوني شبکې د رامنځته شوې زلزلې خبر د ځای او وخت په ښودلو سره خپور کړ خو د زلزلې له امله د ځني او مالي زیانونو د اړوند سیمې د انځورونو او ویډیو کلیپونو له سرچینو او قربانیانو سره د مرکو او د زلزلې په تړاو د بشپړو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره موږ او تاسې اړ یو هغه سیمې ته لاړ شو چې زلزله پکې رامنځته شوې د زلزلې په تړاو بشپړ معلومات راټول کړو او د راپور په چوکاټ کې لیدونکو ته وړاندې کړو همدې ته ټلویزیوني خبري راپور وایي درانو لیدونکو
وخت په خبري راپورونو کې خورا مهم او بارزښته ده، ځکه که اړونده خبري پیښې په اړه د نورو ټلویزیونونو راپورونه له موږ څخه وړاندې خپریږي، په دې معنا چې زموږ راپور تازهوالی له منځه ځي او د مخاطبانو لپاره تکراري کیږي. له همدې وجې باید چې خبري ټلویزیوني راپورونو کې د خبر په څیر تازهوالي او چټکتیا ته پام وکړو. حتمي نه ده چې تاسو به خامخا د خبري پیښو پر وخت لومړی خبر او بیا راپور خپروئ. که د پیښې په تړاو بشپړ معلومات او د سرچینو مرکې ولرئ، کولی شئ له خبر سره یو ځای یا د خبر پر ځای خپل ټلویزیوني خبري راپور نشر کړئ. دا به د مخاطبانو لپاره لا په زړه پورې وي چې تاسو ورته له وړاندې د پیښې په تړاو بشپړ معلومات وړاندې کوئ. درنو لیدونکو، پر خبري ټلویزیوني راپورونو باندې وغږیدو. اوس هم ورځو تولیدي ټلویزیوني راپورونو باندې بحث کوو. موږ او تاسو مخکې درسونو کې هم تولیدي ټلویزیوني راپورونو باندې غږیدلي وو. خپلو شته معلوماتو ته په کتو د تولیدي ټلویزیوني راپور په تړاو 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې تولیدي ټلویزیوني راپورونه کومو راپورونو ته ویل کیږي. درنو لیدونکو، ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه. راځئ چې تولیدي ټلویزیوني راپورونو باندې مفصل بحث وکړو. د تولیدي ټلویزیوني راپورونو د جوړېدا پروسه له موضوع ټاکنې پرته خبري ټلویزیوني راپورونو ته ورته ده، ځکه د تولیدي راپورونو لپاره هم راپورټر اړ ده چې د موضوع اړوند ساحې ته لاړ شي، مختلف انځورونه، ویډیوګانې، مرکې او داسې نور توکي راټول کړي، د اړوند توکو لپاره سکریپټ ولیکي، له ویاندویۍ او ایډیټ څخه وروسته یې د خپل ټلویزیون له لارې نشر ته وسپاري. پر همدې اساس موږ تولیدي ټلویزیوني راپور په لاندې ډول تعریفوو. تولیدي ټلویزیوني راپور هغه راپور ده چې راپورټر د موضوع له ټاکنې وروسته د پیښې او موضوع ځای ته ځي، مرکې، انځورونه، ویډیوګانې او داسې نور مواد راټولوي، له سکریپټ لیکلو، ویاندویۍ او ایډیټ څخه وروسته یې د ټلویزیوني شبکې له لارې نشر ته سپاري. درنو لیدونکو، موږ او تاسو یادونه وکړه چې خبري ټلویزیوني راپورونه د خبري پیښو او موضوعاتو په تړاو جوړیږي، داسې چې راپورټر د موضوع په ټاکنه کې رول نه لري. خو تولیدي ټلویزیوني راپورونه بیا داسې نه دي. د اړوند راپورونو لپاره راپورټر اړ دی چې له شاوخوا چاپیریاله داسې موضوعات پیدا او وټکي چې تر ډیره د رسنیو او خلکو ورپام نه وي. یعنی د تولیدي ټلویزیوني راپورونو لپاره د خبري راپورونو برعکس موضوع د راپورټر په ذریعه ټاکل کیږي. د تولیدي ټلویزیوني راپورونو د موضوع ټاکنې لپاره خبریال ټولنه او چاپیریال مطالعه او مشاهده کوي. هر ځای چې د راپور لپاره مناسبه موضوع په لاس ورغله، کار پرې کوي. د مثال په توګه، په ښار کې د کثافاتو زیاتېدل یا په ښار کې د سوداګرو زیاتوالی. همدارنګه فرض کړئ یو زوی په داسې حال کې خپله لویه کورنۍ په مالي لحاظ حمایه کوي چې په بشپړ ډول په پښو معیوب ده. دا او دې ته ورته نور موضوعات د تولیدي ټلویزیوني راپور لپاره ښه موضوعات کیدلی شي. درنو لیدونکو، د خبري او تولیدي ټلویزیوني راپورونو ترمنځ یو خاص توپیر په موضوع ټاکنې کې ده. داسې چې د خبري راپورونو موضوع خبري او د تولیدي راپورونو موضوع تولیدي وي. له موضوع ټاکنې پرته خبري ټلویزیوني راپورونه هم د تولیدي هغوی په شان پروسه طی کوي. د بیلګې په توګه، د اړوند دواړو راپورونو لپاره راپورټر د پیښې یا موضوع ځای ته ځي، انځورونه او ویډیوګانې راټولوي، له سرچینو سره مرکې کوي، سکریپټ لیکي، لیکل شوی سکریپټ په غږ اړوي او بالاخره راپور ایډیټوي. درنو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 14م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په دغه درس کې مو پر خبري او تولیدي ټلویزیوني راپورونو باندې بحث وکړ. د اړوند درس لپاره له لاندې سرچینو یا هم مخزونو څخه استفاده شوې ده. که د اړوند درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.